شرم او بیره ولې؟ بیره د درده، مرګ او تیارې څخه نه یادوم. ځینې کسان خپل پور یا قرض د بل کس څخه نسي اخیستلی او شرمیږي. په مجلس یا ټولنې کې د نورو انسانانو مخ ته خبرې نسي کولی. واده یا میلمستیا ته نسي تللی او شرمیږي. په ډېرو ټولنیزو کارونو کې ګډون نسي کولی. دوی یا شرمیږي یا تر تاثیر لاندې راځي. که تاسې هم دا ستونزه او مشکل لرئ نو په دې بحث کې زما سره پاتې شئ. پریزنټیشن یا سیمینار ارائه کول، د مکتب و پوهنتون په ازموینو کې ګډون کول، اذان یا امامت کول او په لوبې کې د نور انځورو سره ګډون کول یا د هغسې نور عملونه او کارونه چې ټوله ښه او مثبت کارونه دي او الله تعالی هم په خاصه توګه په دې کارونو کې د هر مسلمان ملاتړ کوي. نو په څه خاطر او دلیل باندې تاسې دوستان بیریږئ او یا تر تاثیر لاندې راځئ یا د شرم د لاسه تاسې ډېر هغه کارونه چې شوق هم ورسره لرئ په سمه طریقه او خپل د زړه په مرزه سره مخ ته نسئ وړلی. امر و ښه کارونو ته کول او د بدو کارونو څخه خپل مسلمان ورور منع کول یا تبلیغ یو غټه دنده او مسؤلیت د هر مسلمان پر غاړه ده. ستاسو څخه پوښتنه کوم، آیا هغه څوک چې بیرندوکي او وشرمیږي کولی سي چې دا غټه دنده په پوره توګه ترسره کړي؟ نه، هرګز نسي کولی. موږ او ستاسو په ژوند کې ډېر کارونه چې انسان و کمال او کامیابۍ ته رسوي و جرأت او غیرت ته ضرورت لري او زړور انسانان دا کارونه په ښه او احسن طریقه سره کولی شي چې سرته ورسوي. تاسې ته وایم ای هغه کسانو چې دننه څخه خپل زړه خوري او هم ستاسو د دې کاذبه شرم و بیره څخه مو هم کورني او انډیوالان په عذاب دي. د چا او چیز څخه بیریږي، د دی بشر څخه شرم کوئ او تر تاثیر لاندې راځئ چې که د دوی په خاطر خپل تر حق تیر سئ. د غریبۍ او بېوزلۍ په زمان او وخت کې بیرته د هغه انسانان ستاسو پر حقونو باندې پښه ږدي او په رقم بدو الفاظو مو یادوي. شرم او بیره سبب ګرځي چې د انسان روح او جسم فلج سي. له بل پلوه زموږ او ستاسو دین هم دا وایي چې که حق اخیستل هر څه تریخ او سخت وي بیا هم پر موږ لازم او ضروري ده چې د حق پر اخیستلو باندې ټینګار وکړو. دې ته کلک سوچ وکړئ. هغه جنایتکاران چې ټول عمر یې په خلاف او جرم کې تیر سي خپل د دا بدو کارونو څخه نه شرم لري او نه هم د هیچا څخه بیریږي او موږ تاسو سادهګان خپل په عادي ژوند کې د هغه کارونو په کولو چې دنیا او آخرت مو هم جوړوي شرمیږو یا د تاثیر لاندې راځو. دا سوچ هم د ځانه سره مه کوئ چې په بیره او یا نه کولو د داسې کارونو چې زړه او جرأت ته ضرورت لري تاسو کولی سئ چې ځان د درد او غم څخه وساتئ. د دې شرمندوک
او بیرندوک خوی خصلت سره تاسې باید د یو لوی غم او نورو ستونزو په انتظار او تمه کې اوسئ. پوهېږم که هر څه ډېر نصیحت او خبرې هم درته وکړم، بیا هم دا توره سایه په نامه د بیرې او شرم په دې اسانۍ ستاسو د وجود څخه نه وځي او تنها مو نه پرېږدي. نو زه غواړم 3 لارې در وښوم چې د ډېر اندازه پورې مرسته در سره کوي. لومړی دا چې خپل د شرم او بیرې عاقبت او پایله ته سوچ وکړئ. دا چې ستاسو په کامیابۍ او ناکامۍ کم کسان خوشحالیږي او کم کسان خفه کیږي، یا دا شرم او بیره ماته څه تاوان رسوي، یا دا شرم او بیره د څه لاسته راوړنو څخه مې پرېږدي، یا د څه لاسته راوړنو څخه پاتې کیږم. دویم دا ومنئ او قبول یې کړئ چې بیره د یو نورماله اندازه پورې د هر بشر او انسان په وجود کې شته او تنها تاسې نه یاست چې شرم او بیره لرئ. دریم عمل او تکرار وکړئ چې د ډیرو کارونو یا عملونو چاره ده. خپل د بیرې سره مخامخ شئ. که تاسو یو کار په وار وکړئ هم درته اسانه کیږي او هم مو بیره او شرم لږیږي په کار کې. هیله ده چې ښه ګټه انشاءالله د دغه بحث څخه مو اخیستي. والسلام، ښه وختونه درته غواړم.